ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه او ستاسو په امر اړوند د مهمو خبرونو لنډیز. اشرف غنی وايي ایران ته وړیا اوبه نه ورکوي، د تیلو یا نورو توکو په بدل کې پلوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي نور ګاونډي هیوادونه ایران ته وړیا اوبه نه ورکوي او په خبرې د تیلو یا نورو توکو په بدل کې پرې خرڅوي. افغان حکومت وايي ګاونډي هیوادونه دي د اوبو د مدیریت له مسلې ویره نه لري. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې رئیس خان محمد تکل د کمال خان بند د پرانیستي په مراسمو کې د خبرو پر مهال وویل چې افغان حکومت د اوبو د مدیریت له لارې غواړي افغانستان ته زرغونتیا او پرمختګ راوګرځوي. د راپورونو له مخې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزیف بوریل د ترکیې بهرنیو چارو له وزیر مورید چاوش اوغلو سره پر افغان سوله خبرې اترې کړي دي. بوریل ویلي په دې لیدنه کې دواړو لوري په ترکیه کې پر جوړېدونکو ناستو مثبت بحثونه کړي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي له خپلو ملګرو هیوادونو سره په ګډه پوره هڅه کوي په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي ویلي چې امریکا او متحدین یې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو ته ژمن دي او په دې برخه کې به په خپلو هڅو او فشارونو ته ادامه ورکوي.